چلم د هغې آیاتونو نه چې هغه د حدیث په حجیت باندې دلالت کوي. هغه آیاتونه دي چې په هغې کې حکم شوی چې تاسو د الله او د هغه د رسول استجابت او قبولوالی وکئ. ځکه د الله حکمونه په قرآن کریم کې دي. د الله د حکم استجابت او منل مقصد قرآن کریم منل دي، او د الله د رسول حکمونه احادیث دي. د الله د رسول د استجابت مطلب هم دا دی چې احادیث سړی ومني. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے د ایمان والاو قبول والی وکئ حکم د الله او د رسول لره کله چې تاسو رابلي هغه څیز ته چې تاسو ژوندي کوئ. نو د الله قبول والی د الله خبرې خو موږ برای راست نه اورو، خو د قرآن د الله کلام د الله حکمونه دي. نو د هغې منل د الله د حکم منل دي، او د الله رسول خو وفات دی، د هغې حکم منل هغه کوم احادیث چې هغه موږ ته را نقل شوي دي د هغه منل دي. امام ابن قیم رحمه الله الصواعق المرسله کې ذکر کوي، وایي دی آیت کې الله هر مؤمن ته حکم کړی دی، کوم مؤمن ته چې د الله د رسول دعوت ورسیږي تر قیامته پورې چې د رسول خبره ومنئ، د هغه د دعوت استجابت وکئ، د هغه حکم ومنئ. د الله د رسول دعوت دو قسمه دی. یو هغه دی چې بذات و په غیر د واسطې نه چاته رسېدلی لکه صحابه کرام، او دویم هغه دی چې د صحابه او تابعین او محدثینو په واسطه او ته را رسېدلی لکه منګه. تر قیامته پورې د الله نبی دی، د هغه حکم منل واجب دي. نو دواړه قسمونه حکمونه چې چاته بذات رسېدلي لکه صحابه او چې چاته بالواسطه رسېدلي لکه منګه، ځکه دا حکم د الله او چرته منسوخ شوی نه دی او تر قیامته پورې باقی دی. یویشتم د هغې دلایلونه چې په حجیت الحدیث باندې دلالت کوي، هغه د آیت دی، کوم آیت کې چې الله بندگانو ته حکم کړی چې تاسو ته رسول څه درکوي هغه واخلئ، او چې د څه نه مو منع کوي د هغې نه منع شي. قرآن کې الله فرمایي: وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. هغه چې تاسو ته رسول درکوي نو هغه واخلئ، او څه نه چې منع کوي د هغه نه منع شي. رسول صلی الله علیه وسلم د بندگانو او د رب تر مابین واسطه ده چې د رب حکمونه امت ته رسوي. رسول دی په هغه د قرآن کریم کې دي، او دغه رنګې احادیث دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا هم د الله د طرف نه نازل شوي دي، وحی ده، او رسول موږ ته را رسولی دي. نو موږ ته د الله رسول دو څیزونه راښودلي دي، یو قرآن، یو خپل احادیث. نو د دې دواړو او الله موږ ته وایي چې څه رسول درکوي هغه واخلئ، څه نه چې منع کوي د هغې نه منع شي. د دې آیت تفسیر عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نه داسې نقل کړی شوی دی چې د الله د رسول په حکمونو باندې چې چا عمل وکړ او چې د الله رسول د یو څیز نه منع کړی ده د هغې نه څوک منع شو، دا د قرآن کریم په دې آیت کې موجود دي. یعنی ټول حکمونه چې احادیثو کې په د الله رسول حکم کړی دی او یا په احادیثو کې ته د الله رسول موږ منع کړي هغه په دې آیت کې پراته دي. په هغې عمل کول عین په قرآن عمل کول دي. ځکه حدیث امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې نقل کړی د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه
هغه یو ځلې په هغه زنانو باندې لعنت ویل لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. د الله لعنت دی په خال لګونکې زنانه چې د ورځو نه اختان وباسي، هغه زنانه چې خپل غاښونه د حسن او ډول د وجې نه کولاوي هغه زنانه. دا خبره د بنو اسد قبیلې یو زنانه ته ورسېدله چې هغې ته ام یعقوب وی. هغه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه پسې راغله، ورته وویله چې ما ته را رسېدلي دي چې تا په پلانۍ پلانۍ زنانه لعنت ویلی دی. هغه ورته وویله وما لی لا العن من لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو فی کتاب الله. ما له بسی چې زه لعنت نه ویم په هغه چا چې د الله رسول پې لعنت ویلی دی او د الله کتاب کې هم دی. دې زنانه ورته وویله چې ما خو د الله کتاب لوستلی دی، ما پکې نه دي موندلي. هغه ویل لئن كنت قرأتیه لقد وجدتیه، که تا د الله کتاب لوستلی وی په هغې کې به دې موندلي وی. ولې تا دا آیت نه دی لوستلی چې وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا؟ ویل ولې مې نه دی ویل، خو د دې نه د الله رسول منع کړې ده که نه. نو دی حدیث کې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایل چې څومره اوامر چې د الله رسول په حدیثو کې په هغې امر کړی، نو په قرآن دی آیت کې په هغې امر دی چې هغه ومنئ. او څومره کارونه چې د الله رسول ته په حدیثو کې منع کړی ده، د قرآن کریم په دې آیت کې د هغې نه منع کړی شوې ده. دې وجې نه امام ابن عبدالبر رحمه الله په جامع بیان العلم کې فرمایي وی السنة یکفی فیها قوله تعالی واطیعوا الله واطیعوا الرسول وقوله تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه. وی د سنتو د حجیت د پاره دا آیت کافی دی کنه چې واطیعوا الله واطیعوا الرسول، او دا آیت چې وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. دویشتم آیت د هغې آیاتونو نه چې په حجیت د حدیث باندې دلالت کوي، هغه آیت دی چې کومو آیاتونو کې الله رب العالمین حکم کړی چې تاسو کومو تکارونو کې تنازعات راشي د هغې حل الله او د هغه رسول ته واپس کوي. قرآن کې الله فرمایي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. که ستاسو په یو څیز کې جګړه راشي نو هغه تاسو الله ته واپس کوئ او د الله رسول. یقیني ده چې د الله سره خو برای راست زمون خبرې نه کېږي، د الله رب العالمین ته فیصله واپس کول، د الله کتاب ته فیصله واپس کول دي. او رسول صلی الله علیه وسلم خو اوس قبر کې دفن شوی دی، هغې سم زمون خبرې نه کېږي، نو ورتلی شو د هغې ته واپس کول، د هغې احادیثو ته فیصله واپس کول. نو د آیت کې الله موږ ته حکم وکړه چې تاسو خپل تنازعات قرآن او حدیث ته واپس کوئ، او دا دلیل دی چې حدیث د نبی علیه السلام حجت. امام لالکائی په شرح اصول اعتقاد اهل السنه کې او امام طبری تفسیر کې ذکر کوي د میمون ابن مهران رحمه الله قول غوي الرد الى الله الى كتابه والرد الى الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قبض الى سنته. قرآن کې چې الله مونږ ته حکم کوي چې خبر الله ته واپس کوي، الله ته واپس کول مطلب خبره قرآن د الله کتاب ته واپس کول دي، او د الله رسول ته خبره واپس کول د الله د نبی د وفات نه رستو د هغې سنتو ته واپس کول دي. امام مجاهد رحمه الله نه هم امام طبری رحمه الله په تفسیر کې نقل کوي، او شرح اصول اعتقاد اهل السنه کې امام لالکائی چې هغه فرمایي چې الى کتاب الله والرسول،
وی فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله قال إلى كتاب الله والرسول قال إلى سنة رسول الله صلی الله علیه وسلم. وی دی آیت کې دلیل دی چې فیصله به تاسو واپس کوئ الله ته. د الله ته د فیصلې واپس کولو مقصد د الله کتاب ته واپس کول دی، او د الله رسول ته د فیصلې واپس کولو مطلب د الله د رسول سنت ته واپس کول دی. امام ابن حزم رحمه الله الاحکام فی اصول الاحکام کې فرمایي وی موږ ته قرآن کریم کې په دې نص کې دا خبره ثابته شوې ده چې احادیث یو د هغې دوو اصولو نه دي چې د تنازعاتو په وخت کې هغه ته رجوع کول واجب ده، ځکه الله رب العالمین فرمایي که ستاسو په یو څیز کې تنازع جګړه واقع شي تاسو هغه الله او رسول ته واپس کړئ. د الله رسول ته واپس کول د هغې احادیثو ته واپس کول دي. همدغه رنګ امام ابن قیم الصواعق المرسله کې ذکر کوي وی واجمع المسلمون ان الرد الیه هو الرجوع الیه فی حیاته والرجوع الى سنته بعد مماته. په ټول امت په دې خبره باندې ټولو مسلمانانو اجماع ده چې واپس کول د الله رسول ته په ژوند کې د هغه ذات ګرامی ته خبر وروړلو او د هغه د وفات نه وروستو د هغه سنتو ته خبر وړل. درشتم دلیل په دې خبره باندې چې احادیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حجت دی هغه دا دی چې قرآن دا خبر ورکړی دی چې د رسول خبره حجت دی. قرآن کې الله فرمایي رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. الله ما زیری ورکوونکې ویره ورکوونکې رسولان دي د پاره راولېږل چې د خلکو په الله باندې څه حجت او بانه پاتې نشي. د دې آیت مقصد دا دی که الله رسولان نه وی رالېږلی نو د خلکو د پاره به یو حجت او هغه دا چې موږ په دین نه پوهېدلو ځکه موږ ګمراه شوي. کله چې الله رسولان راولېږل هیڅ حجت پاتې نه شو او دا هله کیدی شي چې د رسولانو خبره حجت او دلیل وي او کله او د هغې د خبرې اتباع واجب وي نو د حق په حقانیت به حجت قایم شي او د دې تابعداري به واجب شي. که اوس څوک ګمراهي اختیار کوي د هغوی بانه نه پاتې کېږي.